تاسو هم دا اوس داسې هیله او ارزو ونه لرئ چې هغه تاسو وویروي، هغه تاسو چلنج کړي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو خپلې هیلې هیرې کړي دي او پرې ایښې مو دي. که په ساده ژبه ووایم یعنې دا چې تاسو د ناامیدۍ په لور قدم ایښی ده او د خپلو هیلو څخه لاس په سر شوي یاستئ. دا ناامیدي او دا ناهیلیتوب مو په دې دلالت کوي چې تاسو د ناکامۍ څخه ویرېدلي یاستئ. خو په یاد ولرئ چې د ناکامۍ څخه تر ټولو سخته دا ده چې تاسو ناامیدۍ سره مخ شئ. دقیقا ناامیدي او ناهیلیتوب د شیطان تر ټولو قوي وسله ده. حکایت ده وایي چې شیطان یو ورځ غوښتل چې د خپل کار څخه لاس په سر شي. وسایل یې بازار ته لیلام کړي و خرڅولې، دروغ، فسق، فساد، د دوه نفرو ترمنځ جنګ و دعوا، څه اعمال چې دي مثلا چې شیطان غوښتل چې یو انسان په جال کې واچوي، دا ټول لیلام ته اچولي وو. مګر یو شی د ځان سره ساتلی و، په هغې لوړ قیمت ایښی و چې هغه ناامیدي وه. چا ترې وپوښتل چې د دې قیمت د نورو په نسبت څنګه لوړ ایښی ده؟ نو ورته یې وویل چې هر کله زما سره دا نورې وسلې د انسان په براهۍ کې او د هغه په ګمراهۍ کې مرسته ونه کوي او زه ونه شم کولی چې انسان په نورو طریقو سره بېلارې کړم او د خپل کار څخه یې منې کړم، نو زه د ناامیدۍ وسلې څخه استفاده کوم. یعنې دا د شیطان تر ټولو غټه وسیله ده چې انسان پې چلنجوي، انسان پې تهدیدوي او انسان د خپلو هیلو څخه د خپلو موخو څخه شاته پاتې کوي. له ماتې څخه ویره په دې معنا نه ده چې تاسو ستونزه لرئ، بلکې غټې هیلې او غټ اهداف غټه ویره لري. ویره زه نه وایم چې تاسو ویره مه کوئ، ویره وکړئ. ویره د طبیعي انسان نښه ده. انسان باید ویره ولري، اما ویره مو باید د ناامیدۍ سره توپیر ولري. ویره ولرئ اما ناامیده کیږئ مه، خپل کار ته ادامه ورکړئ. هر څوک چې غټې هیلې او امیدونه لري هغه باید غټ زړه هم پیدا کړي تر څو هغه کیچ کړي، تر څو هغه لاسته راوړي. که چیرته تاسو ځان لپاره غټ اهداف او هیلې ټاکلي دي او د هغه متعاقب کړي دي خو بیا هم د ویرې سره مخ یاستئ، نو دا طبیعي ویره ده. د هغې څخه مه ډارېږئ، بس کار ته مو ادامه ورکړئ، یو ورځ ورته رسیږئ. اما که چیرته تاسو غټې هیلې او اهداف ځان ته ټاکلي دي اما د هغې د ویرې له وجې قدم نه پورته کوئ، مخکې نه ځئ، کار نه کوئ، دا نو بیا سالمې ویرې نه دي. د دې تداوي باید وکوئ، دا باید پیګیري کوئ تر څو حل شي او تاسو خپلو هیلو ته ورسیږئ. په نفس پوره اعتماد دا نه ده چې تاسو باید ویره ونه لرئ. ویره ولرئ اما د ویرې باوجود تاسو ښه پوهیږئ چې زه ویره هم لرم خو بیا مې هم کار ته ادامه ورکوم، نو دا ده چې ته په ځان پوره اعتماد لرې، په نفس دې باور لرې. هغه ته ده چې ته کولی شې د خپلو ناامیدیو سره، د خپلو ستونزو سره، د خپلو ناکامیو سره وجنګېږي او مخکې لاړ شي. نو تل مو هیلې ژوندۍ وساتئ. که مو اهداف غټ وي، که مو هیلې او اهداف غټ وي، ستونزې، چلنجونه او ویرې مو هم غټې وي، خو دغه ویرې، ستونزې باید د تاسو د دې باعث نه شي چې تاسو د خپل کار څخه پس پاتې کړي او کار مو فلج شي. کار ته مو ادامه ورکړئ، خپل قوي کوشش وکړئ تر څو ورته ورسیږئ او بریمن شئ. الله مو مل شي.